خلقو ته وایم چې تبلیغ والا امیان انپړه خلق دي سروزه چې یو تبلیغي ولګوي چې راشي فرق پکې راغلی وي که نه جواب راکوئ باقاعده درو ورځو سره په هغه کې فرق راغلی دی بریتونه یې بلکل پاک خریلي وي ته به یې چې که ښځې ورته ویلي دي چې بیا یې در سره ونه ګورم سنت ته هغه اورېدلي دي چې دا سنت دي ټیټې خریلي وي هغه عجز د تکبیر اولا فضایل اورېدلي دي مخکې به امام سره ولاړي تکبیر به تبلیغي سړي نه ونه کړي ټیک وایم که غلط وایم اشراق به تې قضا نه شي چاشت وغیره وغیره درو ورځو سره په هغه کې تبدیلي راغلې ده ما ته د قرآن د درسونو ویونکو طالبانو کې تبدیلي وښایه کمو طالبانو چې د خپلو مولیانو نه څلوېښت ورځې درسونه کړي او هر کال یې کوي لږ په فیسبوک باندې د هغوی لیډر پسې یوه خبره ولیکه تاله به بیا مسلماني معلومه شي ته به ووایې چې دا خصوصه سپوله مې دعوت ورکړه چاله سپی که تا نه هیر نشه د سړي به زوی نه یم موږ په قرآن نه یو بدل شوي اته کاله علم دی وکړه چې راووتې څه شی دنه جوړ شو هلکه ولې رقیقه مړه دا جمعیت والا دی د سره مې نه لګي ولې هلکه دا پنجپیری دی د سره مې نه لګي تا کې دا بغض و حسد دومره چا در منډلی دی په کم پمپ یې در منډلی دی شلیږي به کله کم سړي په دیوبندیانو مدرسه کې سبق ویلی دی د بلې مدرسې والا ورته کافر ښکاري نه ده داسې هلکه دا خبرې را سره ملګرتیا کوې دا داسې که نه ده زه تبلیغي نه یم نو تبلیغیانو سره مې نه لګي دا کافر دي دا جبریه دي که زه پنجپیری نه یم پنجپیریان کافر دي که زه جمعیتی نه یم جمعیتیان کافر دي که زه سپاه صحابه کې نه یم سپاه صحابه کافر دي بس چې کم چا مدرسه کې ما سبق ویلی دی هغه ټیک دي هغه چې راشي السلام علیکم مونږ استاذ راغلی او چې بل طرف نه لوی عالم راشي لاس ورسره نه میلاوه پیغمبر علیه السلام دا ښودلي دي اته کاله یې تا ته دغه دین ښودلی دی د تبلیغي د درو ورځو صفات که تا په اتو کالو کې ځان کې پیدا که زه به د سړي زوی نه یم زه دا نه وایم چې تبلیغیان بس جنت ته رسېدلي دي دا مطلب مې نه دی هغوی کې به هم کامیاني وي خو هسې مسلمانه په قرآن چې سړی نشي بدل د سړي په قرآن ایمان شته عمر غونې لوی کافر چې د رسول الله مرګ پسې راوتلی و د قرآن یوه آیت بدل کړو که بدل یې نه که جواب راکه عمر دومره لوی کافر و په خپل وخت کې چې هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم مرګ پسې راوتی و د خور په کور کې د آیت یوه ټوکړه واورېده بدل شه ابو بکر بدل شه عمر بدل شه علی بدل شه معاویه سردار و بدل شو عبدالله بن مسعود ابو هریره ټوله دنیا بدل شوه مسلمانه ته په اتو کالو کې نه بدلیږي ټول قرآن درسونه دی ووې یو پنجپیری درته مسلمان ښکاري بل څوک درته مسلمان ستا لیډر درته ووایي چې دا کافر دی ته وایي چې کافر دی تاسو په دې فیسبوک باندې وګورئ د جمعیت والا اوس پکې سپورې پنجپیریانو پسې د پنجپیریانو سپکې سپورې جمعیتیانو پسې د سپاه صحابه سپکې سپورې جمعیت پسې په ایمان ووایه هندوان به ورته غوږ کیږدي دا علما دي علما حضرات دومره دومره ګیري دومره زلفې نو ما درته خبره کوله موږ ته رب قرآن رالیږلی دی موږ ته یې لیډران زمونږ لیډر محمد مصطفی دی زمونږه مرکز مکه مکرمه ده زمونږه لیډر محمد مصطفی زمونږه مرکز مکه مکرمه زمونږه د تنظیم نوم اسلام او منگا یو مسلمان منگا د دی تنظیم کارکنان یو زمنگ د تنظیم بنیاد چائے خیدے